په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته د استوګنې د کورونو پلور او دغه راز کرایې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې دي. د کابل ښار په دهبوري سیمه کې د معاملو د لارښوونې یو شمېر دفترونه وایي چې د خلکو ناوړه اقتصادي وضعیت د حکومت له لوري د شرعي قبالو بندېدل او خصوصي سکتور ته نه پاملرنه د دې لامل شوې چې د استوګنې د کورونو پلور او د اپارتمانونو کرایې په بېساري ډول سره راښکته شي. نږدې 22 کاله کېږي چې له یو بل کس سره شریک یم او د کورونو د پلور او کرایې کار کوو. تیرو کلونو ته په کتو سره اوس مهال کارونه کم شوي او نشته. لامل دا دی چې حکومت کله بدل شو د معاملو لپاره لارښود او هیڅ نه و. دغه راز شرعي قبالې هم بندې شوې او د کورونو د کرایې په هکله که درته ووایم ډېری خلک وزګار شول. د مثال په ډول پخوا 3 اتاقه کور په 10 او یا 12,000 افغانۍ باندې ورکول کېده. خو توان یې د دې کرایې د ورکولو نه درلود. هغوی دې ته حیران ول چې د 10 یا 12,000 افغانۍ د کور ورځني لګښتونه کړي او که یې کرایې ته ورکړي. اوس دغه بیې 8,000 افغانیو ته راښکته شوي دي. دوی زیاتوي چې د ملکیتونو د پلور پر وړاندې لوی خنډ د حکومت له لوري دوی ته واضح پلان او لارښود نه ورکول دي او باید دا ستونزه ژر تر ژره حل شي. فروشات ما نسبت به سابق بسیار تفاوت کرده. زموږ د کورونو پلور اوس که ووایم بیخي په ټپه درېدلی دی او نشته. په تیرو کلونو کې مو کارونه ښه وو او ټولې لارې مو پر مخ خلاصې وي، خو اوس پانګونه نشته او پر وړاندې مو خنډونه زیات دي. د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب دی او د اپارتمانونو د پیرلو توان هم نه لري. په افغانستان کې روان بد اقتصادي وضعیت پر ټولو کارونو بد اغیزه کړې ده، په تیره د کورونو په پلور باندې. د کابل ښار په قصبه سیمه کې د پلور د کورونو یو شمېر مالکان هم د خپلو ملکیتونو د پلور په برخه کې له ستونزو سر ټکوي او زیاتوي چې له یوې خوا یې د کورونو په بیو کې کموالی راغلی، له بلې خوا یې بیا پلور کم شوی دی. نظر تیرو کلونو ته په دې برخه کې تغیرات ډېر راغلي دي. د مثال په توګه پخوا کرایه د دې کورونو 8,000 افغانۍ وه، اوس 4,000 افغانیو ته راښکته شوې. خو د دې 4,000 افغانیو توان هم خلک نه لري. په همدې ډول د کورونو پلور هم داسې شوی دی. پخوا یو کور په 40 او یا هم 48,000 ډالر پلورل کېده، اوس 25 او 20,000 ډالرو ته راښکته شوی دی. نو تغیرات ډېر راغلي دي. اوس د کورونو مالکان دې نتیجې ته رسېدلي چې په لوړه بیه خلک د کورونو د کرایه کولو توان نه لري، ځکه یې ښکته کړي او پلور خو یې بیخي نشته. ورته مهال بیا د کابل ښار اړوند په قصبه سیمه کې په یو شمېر اپارتمانونو کې په کرایه میشتې کورنۍ وایي چې که څه هم د پخوا په پرتله د کورونو په کرایو کې 50% کموالی راغلی، خو خلک د وزګارتیا له کبله د دې کمو کرایو د ورکړې توان هم نه لري. زموږ په سیمه کې د تیر حکومت پر مهال د یو 3 اتاقه کور کرایه وو او یا هم 8,000 افغانۍ وه، اوس 4,000 افغانیو ته راښکته شوې ده. ما خپله دلته د تیر حکومت پر مهال کور په 8,000 افغانۍ کرایه کړی وو، اوس 4,000 افغانۍ کرایه ورکوم او د دې ترڅنګ کارونه هم نشته. خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. کرایي نسبت سابق نه اوس ښه ده. د مجبوري لپاره خلک بېکوره او بېروزګاره دي، مقصد ګزاره کوي، مقصد یې بېکاري ده او دا ته پراته خدای دې ته. د دوی په خبره چې حکومت باید لومړی خلکو ته کاري فرصتونه پیدا کړي او ورسره د کورونو د پلور په برخه کې هم لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي. وروره غوښتنه خو زموږ دا ده چې زمینه د کار تجارانو ته راسي، وطن هم د سرمایه ګذاري وکړي. دا پروژه اوس نیم کاله پاتې ده. دا پروژه تقریبا 119 بلاکه دي. دا باید تکمیل سي. د دې بدبختۍ له وجې چې دا نه تکمیلېږي، دا نیمه پاتې ده. بس وروره موږ نه کلینیک لرو، نه مکتب لرو، نه کودکستان لرو، نه د یو فاتحې ځای لرو پکې. بس دغه شی یو هوایي ژوند ده د بلاکوس. د یادونې وړ ده چې نږدې یوه اونۍ وړاندې د افغانستان سرپرست حکومت د شرعي قبالو د ویش اعلان وکړ، خو په کابل ښار کې د معاملو د لارښوونې یو شمېر دفترونه وایي چې لا هم په عملي ډول د شرعي قبالو ویش نه ده پیل شوی، چې له کبله یې خلک د کورونو د پلور په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. احسان الله کریمي، CMG، کابل.